د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون ځانګړې غونډه د اقتصادي کمیسیون د غړو وزارتونو او ادارو د مسؤلینو په حضور کې ترسره او د یو شمېر مهمو اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو په هکله لازمي پریکړې وشوې. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته دنده وسپارل شوه څو له ټاکل شوو کمیټو سره یاد موضوعات تعقیب او 3 میاشتې وروسته یې کاري راپور د مشرتابه له عالي مقام سره شریک کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ له روسي پلاوي سره د شریکو شوو اقتصادي موضوعاتو د تعقیب په موخه له سکټوري وزارتونو سره ځانګړې غونډه ترسره شوه. له تفصیلي بحث وروسته اړوندو وزارتونو او ادارو ته دندې وسپارل شوې څو د خپلو کاري ساحو اړوند د هیواد په کچه لویې او مهمې اقتصادي پروژې په نښه او له ټولو تفصیلي معلوماتو سره یو ځای د ریاست الوزرا له اقتصادي معاونیت سره شریکې کړي. اقتصادي معاونیت به یادې پروژې له هغه روسي پلاوي سره شریکې کړي چې څه موده وړاندې کابل ته د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخولو په موخه سفر کړی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه ترسره او له هر اړخیز بحث وروسته د کورنیو کرنیزو او مالداري محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې کړنلارې مسوده تایید او د نهایي تصمیم نیونې په موخه د ریاست الوزرا عالي مقام ته واستول شوه. همداراز د اقتصادي کمیسیون په دغه غونډه کې د غوري سمنټو د کارولو په اړه د ټاکل شوي پلاوي راپور هم تایید شو او د یادې فابریکې مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې د خپل ظرفیت لوړولو او همداراز په ټولو برخو کې د معیاري تولید په موخه هڅې ګړندۍ کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اسلامي امارت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي سراج الدین حقاني صاحب ته د شهید خلیل رحمان حقاني د شهادت له کبله د خواخوږۍ او غمشریکۍ مراتب وړاندې کړل او د خدای تعالی په دربار کې شهید ته د فردوس جنت او وارثینو ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته